د اکتوبر په 28مه نیټه کال 2022 د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات دویمه تنقیدي غونډه په رڼا اپس کې ترسره شوه. دغه غونډه کې عدنان انیسګل خپل غزل تنقید ته وړاندې کړو. د دغه غونډې د نظامت چارې راقم الحروف ترسره کړې. د دغه غونډې صدارت ښاغلي ظفر علي ناز صاحب کوو. د ړومبۍ نقطې تر مخه د تیر اجلاس رودات ښاغلي شهاب واورو چې ملګرو پرې خپل نظرونه شریک کړل. د دویمې نقطې تر مخه د نن ورځ غزل تنقید ته وړاندې شو چې ملګرو خپل نظرونه شریک کړل او اخیره کې صدر صاحب په مجموعي غزل خبره وکړه. د نننۍ غونډې په اړه د غونډې صدر ښاغلی ظفر علي ناز صاحب خپل تاثرات دارنګې بیانوي. نننۍ تنقیدي غونډه د رڼا پښتو ادبي ټولنې چې ما ولیده ډېر زیات خوشحاله شوم. ډېر په دلچسپۍ سره پکې ملګرو برخه واخیسته. په ګڼ شمېر کې دا کشران راغلي وو دلته او ډېر په غور سره دلته کې چې کوم خبرې وشوې، کومه فنپاره باندې چې تنقید وشو، نو هغه ما په خیال چې لکه دې د هغې نه به ډېر څه زده کړي، ځکه چې دا قسمه غونډې چې دي دا د سوچه او ساهو ادب تخلیق دپاره هغه بنیادی او مهم کردار ادا کوي. او زما دا یقین دی چې د رڼا ادبي ټولنې دا ملګري چې دي به د خپل کار دغه شان روان وساتي، ځکه چې ولس ته او ټولنې ته او قام ته یو خم معیاري فنپاره راشي چې په هغې کې خم میسیج وي، هغه په هر لحاظ په ادبي معیار باندې پوره وي، نو د هغې ډېر زیات اثر په ټولنه باندې هغه قام ته د ژوند لارې سموي، نشاندهي ورته کوي د تللو او دې سره ادب وده کوي. نو د رڼا ادبي ټولنې دغه ملګرو له داد ورکوم د زړه نه او دا تمه ترې لرم چې دوی د خپل کار چې دی دغه شان روان وساتي. اجلاس کې د استادانو نه علاوه د ټولنې ملګرو هم په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د ملګرو د دلچسپۍ په اړه ښاغلی احسان یوسفزی صاحب وایي. جی نو بس زه خو د ټولو نه لومړی ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم د رڼا ادبي ټولنې چې څومره غړي دي. نو زه خو په دې دوو نشستونو کې شریک شوم، نو ما خو ستاسو د ټولو کشرانو هغه دلچسپي ولیده. تاسو یقینا د خپلې ژبې او خپل ادب سره د زړه نه مینه لرئ، او بل دا کوم عمل چې تاسو شروع کړی دی نو دا یو ډېر ښه عمل دی. په دې سره به انشاءالله د سوات ادب چې کوم دی معیاري ادب لارې پرانیستی کیږي، هغه به پروموټ کیږي، ځکه چې د معیاري تخلیقي ادب دپاره دا ضروري وي چې داسې تنقیدي نشستونه دي وشي، او د تخلیق دپاره تنقید دومره اهم وي لکه څنګه چې ډوډۍ دپاره مالګه اهمه وي یا په وړو کې چې د مالګې کم حیثیت دی. نو زه ستاسو دې ګام په ډېره درنه سترګه ګورم. اخیره کې پروفیسر ډاکټر عطاالرحمن عطا صاحب په خپل پیغام کې د ټولنې ملګرو ته وویل. مننه. لکه چې موږ ته پته ده چې تنقید د ادب دپاره ډېر زیات ضروري او ډېر زیات مهم شی دی. تنقید د ادب معیار ټاکي، د فنپارو درجې ټاکي، د لوستونکو د ذوق تربیه کوي، په خلکو کې د شعر او ادب په حواله باندې شعور او ذوق پیدا کوي. نو چونکې دغه تنقیدي غونډې هم د دغې سلسلې کړی دي، نو د رڼا تنقیدي چې کومه غونډه وه نننۍ دویمه غونډه وه، په دې کې چونکې زیات زلمي لیکوال دي، کشران دي، نو د دې د لارې دوی ته د یو نوي تربیت ته ځای لاس ورځي، دې سره د دوی تربیت کیږي او دوی ته د خپل شعر او د خپل تخلیق په حواله باندې د فکر موقع په لاس راځي. نو زه دغه غونډې چې دي ډېرې زیاتې مهمې ګڼم، ډېره زیاته ستاینه کوم او هیله لرم چې پر روان وخت کې به دغه سلسله هم داسې روانه وي. زمونږ خو بس دغه شریک پیغام دی، کارونه خو ماشاءالله دي په خپله کوي، پوهه دي، لګیا دي د شعر و ادب د پرمختګ دپاره کار کوي. بس دغه پیغام دی. دلته چې کوم په ادب باندې د سطحیت او دغه لړې خوري دي چې د هغې نه متاثره کیږي، هنګامي څیزونه یا هنګامي شهرت یا هنګامي موضوعات چې دا ډېر زیات مستقل نه وي، په ادب کې تل دپاره د هغې خلکو نوم پاتې کیږي چې هغې په سنجیدګۍ سره کار وکړي، هغې کې متانت وي. نو باید دی خپل کلاسیک ولولي او په سنجیدګۍ سره په متانت سره کار وکړي، د هنګامي موضوعاتو او هنګامي څیزونو نه ځان په ډډه وساتي
او د تدریجي ارتقا په لور باندې قدمونه واخلي. همدغسې دا غونډه د شهاب احمد په اختتامي دعا سره پای ته ورسېده.